د کابل ولایت څلورمې، پنځمې او لسمې مالیاتي حوزو اړوند اصنافو سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. د څلورمې، پنځمې او لسمې مالیاتي حوزو اصنافو سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو کارپو د اړوندو مالیاتي حوزو د کارکوونکو او د مالیه ورکوونکو په ګډون ترسره سو. د سیمینار پیل د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره وسو. د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو له لورې د سیمینار ګډونوالو ته د افغانستان د مالیاتي نظام، په افغانستان کې د مالیاتو ډولونو، د مالیې اخیستلو پر پروسو، د اسلامي امارت له لورې د مالیه ورکوونکو څخه د اخیستل سوې مالیې د مصرف د ځایونو او د مالیه ورکوونکو د حقوقو او مکلفیتونو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. د یادو مالیاتي حوزو آمرین د عوایدو لوی ریاست د سیمینارونو یاد لړۍ څخه خوښي څرګندوي. د مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي او په کاري ساحه کې د دې حوزو د کارکوونکو د کاري اسانتیاو لپاره یې مهم بولي او په راتلونکي کې د تکرار غوښتنه کوي. نو دا سیمینارونه چې په لاره واچول د خلکو معلومات ډیریږي او مالیاتي کارمندان ورسره وسایي او کارونه یې پر وخت مخته ځي. غوښتنه مو د عوایدو عمومي ریاست څخه دا ده چې دغسې کوم کنفرانسونه چې اوس روان دي چې دا لا نور هم زیات سي، ځکه په دې سره خلک پوهېږي، د مالیاتو په قانون باندې پوهېږي. د اصنافو سهم کرایه مالیه ورکوونکي دا سیمینار د مالیاتو په برخه کې د خپلو ستونزو د حل او د مالیاتو په اړه د عامه پوهاوي یوه ارزښتمنه لاره ګڼي او د عوایدو لوی ریاست څخه په راتلونکي کې د یادې لړۍ د غځېدو غوښتنه کوي.